يسيا دي باراشة ده بياكل ماما دي كم كور دي ده كوري ها ده كور دي هذا برضه بيشي ذا دخوري أخوكم بجي سكتي وشدالي جراوان أخوك اللي سوي ده نصب كاربي سمسه كمان أي ناخذ بعد بوي زي كلمة خراب شيء كم سنة يقول أخوان وقتلو شان شتده الله خدايا نصبا بتعلم داشي جوري بيا بتعلم إن جالي ده جوتيجي زدان دي وقت نور ولا ما أنا وقت بس كده بده زخر قوليش خد ما تشوف ضمن رندوري جنبنا سيدي بشاكوا كم وقفات نصب كاربي سمسه وكم قصو كم ما تدا خبره وکا چې تا ما توی چې برا په کوټي باندې سپیا کې پرتی دي او هغه پسې ورخه اجازه را کوڅه کې چې پاکم چې زه ورغلم نو تا باندې د کوټي نه کته دکړه وای خو ته خو معنی وځي ته خو خدای وځي ته سره په ما باندې الزامونه لګي وای ژوندې ده وای ځاني مرګ شي وای ځاني مرګ شي مر کوشته خلاصې دي نستر په مړو خو هم لګتر نه کړو ما کنه چې تل دې عزت ځکه خو هم خاص کړو منو داسې ځکه هم خاص کړو ما چې دا هر چا ځان یادونه پکې پراتو په ډیران کې هم خاص کړو دا استاد خپل معاملې د نو خلک خړومبي ځان د قبر او د غری غمو کې کنه کو نشره ودون لا تکل چې د خور بازار کې او کینی وکا تما پس سکه زما کار لازم مسئول لکه زمارا تعالی من مسئول درکو زه بدماشي ما قرقورې بدماشو زمارا ته بس یو بدماشي بدیسی بټه د بدوله ما او سورې به د کې حکم غواړي تاسو خیال دی اوس په دنه 2 میلیوالم او به نسم نه خلک په وچی دا سړی وو ورو بر سره ورقة قطع صفة تاتا جو بلان أقل تنين أخولك أنا هزوم لطاقة لوخي مخا ها وطرقة وطرقة ها وطرقة ویم چپشه زه به اوس د خپل یو ستم بدل دا خر یوې کسې نه اخلم دا خو زما خپله خور وه او دوی ما سره دا چل وکړو زړه خو مې وایي چې دا د درویش د خښتو باندې به ټیک وسېږم او تا سره خو به داسې عمل کوم چې سریام به یې دې ګاډر ته پاتې کومه او خپل دې الدا او چې د ډیران کې خخ کړو اما په سریام په بارډر کې خخ الله دې نکي هغه اسلامي وړي واخه کړی و ما نه خخه کړی تا په ګوتا کې استاد سره پکې سلام استاد سره پکې سلام اوراد د خور په ځای کې نشته په کوټه کې دا سامان زمادي روپے ګل زمادي کې دادونه زمای وای خور السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه ورخي ها دا جګړه ولې کوي دا جګړه پدې کو کنه چې دا غریب مرشي او د نجوات یې مکه نه خو دې پډیران کې خطر ودا نه ماته څوک چې زموږ جګړه کې راځي ته پیرا زمارو لا ګور دي کبر چې د درې سو ملک کړي او سلا د خدای نه ولا سال می وجلی وای خدای یو ډوبه شوه دا سنجیدت پکې اوس د کوم ځای نه راغی دا خو زما خپل رور دی لاس ما ته وخت ته بدینه یا چې زما دارونه سم شکو سره تو وی بیا زمو په غاړه ها وای د قیامت نه داسې خو یو بلم ته دومره ویخته پریخي نو داسې برید پریخي نو مې ګو خریلی خو کارکردګي ټیک نه ده وای دا کارونه ته مړی کړی دا په خپل لا ګور مړی سینا کلی مې چې دې سوره په ځمکه دی کنه نو دونه بارم دی ته هم دوم نخکال نور نخکال غلی شه یلو ټول فهم د دې دینا ویم غلی شه ته سره خوري خو هغه هم صرف ټیپر او ګوپی چې بیا د جمی پشپا کې ډېر سخت ریزلټ راوځي انسانان نشي خوړی
غریزه کینا خزانه کو ته خزانه تا په پردي سړي سره خلو والا دا پردي سړی نه دی دا هم ستا ورور دی او بیا ته څوک ته زما بنې زه خو ویم چې تا او ستا دا ورور دا د قصابانو په چړۍ کوتره کما او بیا هم ستاسو د دریم په دیګونو کې هم د دې د مړه باډي واچوما ته به د دې د زړه غوښه په دې ګونو کې چلاول خو دې مړي د څوک راځي نه او چې رام شي ته په بیا لغه سخارو جي خوري غلی شه ینه والله چې سوري زکیو کما مې وته بلا ما کې سوري شي ولا نه ویم نه سوري کې خپل دی او په باندې کې زو کما سمجه کینا د سپریدا خودو سره خلی ما وخه یا خو چې تا خودو سره خلی نی واره نه دې سخته یریږي زه خو یاره کوم نو تر نور دشمنه ینه د پریږه خپل پسولېږي دا سکارو کا چې دې ورته دی یو پیالې چې واچوا دې چې کله وګی شي کنه نو دې دل دراشي زه شابه مې پارا کې دا دې خور دې اټین راځي شو اټین دا کې دې چکی شي لا ته مالا پورا راځه زبردست یو خبر نه ګوره په کولو وګورا چې دا ورور دې په کوتم سمشه ګینځګین د خو خاص سره خیمه او د خراب خاص سره خراب هم ګوري خورکه ډېر ښه چیرې پخ کړی ده ها چې خو مې د خو خپل په هغه داسې راځي چې نه مم د باندې سکما هغه بس ختم شو کنه کې دا بس نور به د باندې بیا اوس کما بیا اوس بیا څکما خدا ټول چې هم به بس اوس کازا بل خبره نه ده کنه بل خبره مې ته دا کوله کنه چې دا روپې ګول نه دی لک پیک به کم دلا ها به کم کله باندې یو بن راوړو کله باندې بن راوړي زه تا خزه کې ورکما غم مکوا پوری ځای کې یا تعالی په دماغ د شلخ را غورځه او د روپې ګل خو دې ورکړي مکنه خو هم دی نه دی کله یو وخت راوړي کله بل وخت راوړي مکوا اوس په پته ولګي اوس نه تیرا سو پخېږي مې لا راغلی نه دی خو یا به لاره کې پیکی او یا به اوس له کور ته راشي لږ ساعت ته خپل چې دست په کوماندا دس دې مکوا بیا بس کومه کونډه بشمه ته نه کونډه کېږي خیر دی زه چیر کې ناستم خیر دی ته مې جیل ته نه لګېږي بیا بس کوم بل ورور خو مې شتم نه هغه چانسي خو د خدای میراث دي هغه تللی د کراچۍ ته الله دې خیر وکړي ښه مې خبره مې ته وګوره دې روپۍ ګل پې کړل ښه پې به کوم راځه پته نه لګي چې هغه روپۍ ګل به کوم خواته دي ته زړه ستا مې ورپسې وچودو روپۍ ګله خبره ورسپومې ما ولې نه ته څه راغلی وای ولې سپي خوړلی سو چې چکر باندې ولګو نه وایم ما کتې ما وی چې ته په رښتیا سپوږمې او که د قبر نه بوت راغلی ستا خو جوړ دي ما خو کار پرېښدی ولې د قبر نه بوت راغلی ما سپومې ستا ښځه سپوږمې میا سپوږمې ما خو در پسې شپه ورځ ډېر ژړلي وو چې زما د ګل په شان سپوږمې چېرته په وریځو کې پټه شوې روپۍ ګله زموږ ستا دا مینه چا د نظر کړه چې رقیبانو راته په لاره کې ازغي وشیندله وایم یا الله ما دغې رقیبان په باندې ځمکه او تنور ډک کړي چې زموږ دا لارې څوک جدا کوي وای خدایا پاکه چې څوک زما د روپۍ ګل په میانځ کې ازغي راولي خدایا کورونه وران کړي وایم یا پرشتو امین بي د ماسپښین لمونځونه کېږي ووایه چې دشمنان مې په ځمکه کې ورډوب شي وایم وای روپۍ ګله چې عشق د معشوقې واخلي لاسونه نو تا چې زما لاسونه واغشتل نو په دې خلکو اور بل شو یم ستا په جدایۍ کې تیر بشي وختونه مینې دې ملنګ کړم غواړم خیرونه مینې دې ملنګ کړم غواړم خیرونه ملنګ یارا مکوا غمنا ملنګ یارا مکوا غمنا سترګې دې کچکول کا واخل دیدننا واه 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 الله راغلی نه د مولا دې د باندې روپۍ ګله ځمکه ډکه کړي ځان راته چارې مه جوړوه
دا تا بیا څنګه زما په میړه باندې لاسونه کړه زه د کوره تللی ومه څه مړه شوې نه ومه زه خو ژوندی دې ظالمانو په ځمکه کې خښه کړې ومه ته دې ځمکې خښېدو سره هم ته دا سمه شوې او مخکې کمسله ښځه غټې چې څه ته مخکې څنګه وې دا زما خاوند دی او دا مانه څوک هم نشي اخیستې ویم تاسو خلکو سره همداسې کمسلې ښځې چلیږي سم انسان تاسو سره وخت نشي تېرولی ځکه چې تاسو د سره شرافت په لار تللی نه یې موږ خو د شرافت په لار نه ته تللي چې ته واپسې مټي ځه راغلي که نه خو ته ښځه مې په درانه خواږه به یې کړې وې ویمې شکر دی ما پسې دې مټیز راغلی دي زه دې پسې مټیزه نه یم راغلی ښه دا خو تی چې کوم ټیم ستا وادو نو دوه چرګوټې نه تالا لیکلی ور یې او ما یې صرف او صرف 4 لاک روپۍ ایډوانس راکړی دي نه دا چې کومه شوړه ترور مې په کټ کې پرته ده که نه نو د خپو تلې راپسې سوځولي دي او د دیوال دا غار نه دی راپسې په دیګونو توره کړې ده الله زه دې کور ته راغلی یم دې نه مې شوري نوم واغېسته تېر ټیم وشي چې مې نه لیدې څه شوه نه زما مور څه شوه وایم ګورګوري مور مې نه ښکاري دا الله غر که د هغې نه خو څه بل څه شي جوړ شوي څه شي دې جوړ شوي دي په کټ کې هغه دې پرته ده یا خو دې دې تبا برباد کړو خو سمه ښځه او په هغې څه چلو شو یا په دې خوله کې دې داډۍ راوخېجه ما ته خیرې مه کوې په هغې دستونه لګېدلي اوس را پیدا شو ته یو قاغې ګله د مور د کلمې الټه شوې وې یا ښځې ته په قلاره شه که نه یا ګورګورې دا زما ښځه ده زه به ورسره ساندرې نه وامه دا خو مړه شوې وه او خدای مړه ښځه را ژوندې کړه نو ته پې خوشحاله نه وې ته الله د ځمکې پښکته که د مور د سره غم نشته د ښځې د سره غم شته او په سندرو ورغلي یې وای خدای دې تا دې ځمکې ته ورښکته کړي اوس زما مېړه ځمکې ته ورښکته کړي ای سړیه دا خو زموږ د کور مسله ده دا خو به خلکو ته راځه چې د هغې مور دې د نو د کوچې څه چل پې شوی دی ورشه مور لدې ورشه تا الله ځواني مرګ مړکه سټ کوري شي ما وې د دې کمسلې ښځې نه به زه خلاصه شمه خو په ژوندون ته نه خلاصېږم چې تر څو مړه شوې نه یم نه خلاصېږم وای مورې وای مورې تا نه خو د تنور چیړه جوړه شوې ده تا ته خو ډېره کمزورې Uesya bagar sana çabalılık ben program muka. कुछ बीमारे आपको टिकले न छोड़ा दर्द छोड़ा छवा माया मोरी पता क्या तुझे मकाना कशी خواخیانی فقط پروژه و بیاد خواخیانو خدمت نگئی گل پتی پر کلی کی دا گل پتی دمی کی دا بچی رک شوی دی او زخویم چستا دا مور ورنا بود چوی سٹی چی پیرا پریدی اللہ دی بے خو بنیاد تو باسا مور ندا وای سندرې وای وای سندرې وای زه به درته دا پېکې وایم وای زما د دې مور نم څه جوړ کړي څنګه سخا پرته ده یو نه ګولا هغه مشران یو متن کوي وی دا خپل خلقو قلا ده بلا ده د دې عمل کې نو وګردم دوخانه جوړ کړل راته روخیږي یا پاکا ګورا خواخې دې دا او د خواخې مثال د موري یا د خدای ظالمانو زما کو مور ده هر څه چې د زما مور ده تاسو به د ما د مور نه دونه لري تخت خدمت پې نه کوئ د دې په خدمتونو زه پړم ځای کومه ما ته به دې ته بار ګرځو دا د بل خوا مېم خلیشه زه خو چې کوم ټیم دې کور کوم نو خو سمه دمه وه خو چې زه د دې کور وتم نو سمه ښځه دې وخوړه دا شعر دې جوړ کړو ته بواسیر کیپسول دي خنداګان یې پسې مه کوه زه هم په کور کې نو خو چې رالم نو دا شي دې جوړ شوي وو او یا خوري زه تا ته خبره کوم زه چې د کوره لاړم نو تا زما د درې په کې راکوزه کړی دوه یا سړی دا پکې لا تاسو دې سړی مور دې خو زما د درې په فتیله کې بس کا کنا سپوږمۍ
ویمه ګورګوري ظلم دې کړی دی زیاتې دې کړی دی او بیماره ده نو تاسې زما دا مور هم تاسې د ډېره چیړې کړی چې دلته پرته ده دا به ورته د قیامته پرته وي نو ولې څوک هم دا پرسونه باروزانه راغله ته وینځي ځکه خدای بې انصاف و خدای دله مرګ راوله چې مرګ دله راکړي نو داسې انسان ته سړی اگر باتې لوګي کي ګیر چاپېره پې سپرې هم راوکړي ये सरिया वेम देख की करबाते दखल न कई सामोर को कर रेडियो दिल पर टेंशन डायरेक्ट शवेदा ये पूरी उल्टा शवेदी यो शान देगी زه پاسې دواړه پاسې زه پیښو د مامور پیښه دی خدمتونه د شنو ورشه خدمت کارو کا کپڑی و ته بدل کا سرور وینځه خو چې اوس پاکه ساګه پته نه وي پاسه لګیا اوسه وساره ماموري مورې خفه کېږه مه ستا روپۍ ګل زوی چې ژوندي وي زه به دې پاکوم به درته کښېنم به دله سترګو منځم او ښه ډاکټر له دې بوزم چې جکه جوړه شي الله دې تا خوشاله ساتي پیغو ما سره ډېر ظلم کړی دی اوس بیا چې ته راغلې ګوره مورې الله به خیر کړي خیر دی خیر یې ورته مه کوه مورې دا ستا انګیان دي لوڼه دي او دا به که خیري دا به ستا خدمتونه کوي چې دوی پوه شي نو ستا خدمت یعنی ته ګوره ویم بس کېنه دې ته خبرې مه کوه دې خپلې خواښې سره دا چل کړو نو خلک یو متل کوي وایي چې څه کوې هغه به ریبي نن د دې دا ورځ ده مورې زه ته मैं दा परशुने में मथा पाकल कपड़े मथा रोजाना बदलो मनु दोना कपड़े निष्ठा अनवर हमने मलो द चन्ना राखीजे न तलाशा द करियाणी वाला ने पिंदिश पाक पेंपर रावड़ा abas रावड़ा दा पतिला पाकी कजी योसम दा से पाको का वलूर का ता पाकुली ता बाउडी خدا یا پاکا او دا خبر سره څوک ناشتي دا مې روړ دی هغه نو خوشم چې ته جوړ شوی دی نه بس خو دا راغلم سلام تاس دا ولې دا تاسو دوه باندې دې لکه دې خواشه تا دا ما په یو ظلم کړی په یو یا لکه ما ستا په خور څه ظلم کړی دی یا لکه قرقوري بدماشه دا ویښته دې له کم مخې د ناپاکو خوړه چې پیکوړه د نه جوړه شول تو خپې کې اوې آګه ये गुरगुरी ये गुरगुरी मैं मत दी बड़ा शब्द بل خیر شه زما ته کټ پاکي صادر په لاون کا داونه څه کوي دا د لاون داغونه نه دا په خواخه د کوټمانو ساس کې غرزولې ये सरिया دمدا کارو پکړه چې ستا د مور نور څه پیرزنن تم په دې کور کې نه پریدم دیو سما انجرین کا جوړ کړی دا دې کټ کې واخلا او کتر 5 سنټه لوکا خدایا اوس په دا او زید تاسو ماته خپل مو پرې دی زه ولا شي مزه دا تاسو زید ته ځه باسه راځه سچندې سدي خدای ربي دې پاجا ځان د تبای کاستاتي مګه سکابینه دې اتیبس غم کاوه یم کنه زه به د خدمتونه کوم ته بس آرام کیږه ها زه تاسو په دې کور کې وکنه تا ته زغم نشته ویم داسې خواخیانې ګورګوري هم دغه حساب کیو دا سړه شوه خو خپل اوقات یې خیر نه کو ویم بیمارې که نه خماره شیطاني کې را پاسې که ګلخانو ټوپونه دی زه دا لاړم